په لغمان ولایت کې د دې ولایت بیلابیلو ادارو مسؤلینو ته د افغانستان د خوړو د امنیت او تغذیې ملي پروګرام یو ورځنی عامه پوهاوي ورکشاپ ورکړل شو. په دغه مراسمو کې د ولایت مقام د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس انجینر فقیر الله سربیره، د سیمایي ارګانونو خپلواکي ادارې د سکتوري خدمتونو د برخې امیر محمد شریف شریفي، مالی او اداري رئیس انجینر مبارک شاه ابراهیمي، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د ولایت مقام سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس انجینر فقیر الله ملمنو ته د خراغلاس ترڅنګ د خوړو د امنیت او تغذیې ملي پروګرام د مسؤلینو څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د دې پروګرام د لا پرمختګ لپاره کمیټه ایجاد کړه. ورپسې د سیمایي ارګانونو خپلواکي ادارې د سکتوري خدمتونو د برخې امیر محمد شریف شریفي د دې ولایت مسؤلینو مننه وکړه چې له دوی سره د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي پروګرام د کمیټې په جوړولو کې مرسته وکړه. نوموړي ویل په دغه یو ورځني ورکشاپ کې به د بیلابیلو ادارو مسؤلینو ته د خوړو د امنیت او تغذیې ملي پروګرام په اړه هر اړخیز معلومات د تخنیکي ټیمونو لخوا وړاندې شي. دغه راز د تخنیکي سکرټریت مسؤل ډاکټر محمد شریف محمدي د خوړو د امنیت او تغذیې ملي پروګرام د رامنځته کېدو په هدف خبرې وکړې. هغه دغه پروګرام د موخې په اړه زیاته کړه چې هیڅ افغان دې له لوږې نه ځورېږي، هر افغان دې په هر وخت کې سم تغذیه شي ترڅو له دغې پدیدې سره مبارزه شوې وي. دغه راز زیات پروګرام تنظیم کوونکو له لوري د دې ولایت بیلابیلو ادارو مسؤلینو ته د حفظ الصحې په اړه پریزنټیشن وړاندې شو.